هغه اعمال چې پاغي باندې د حج او د عمره ثواب میلاویږي پاغي کې یو عمل دا د حج خواهش کول دي، تمنا کول دي. او د یو انسان د پاره ضروری ده چې د نیت وکړي الله پاک مالم د غسیم الله کړی وي او زما وسو طاقت کې دی دغه زیت او میزان رسولې وي او دغه حج به می د الله د رضا د پاره ادا کړی وي، خپل بخنه او د خپل اهل او عیال بخنه او د ټول امت د بخنه دعاګانې به می کړی وي. اوس دغه تمنا هغه تمنا ده چې الله رب ذوالجلال په دې باندې پورا اجر ورکړي. لکه یو حدیث مبارک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما الدنیا لاربعه نفر، دا دنیا د سلورو کسانو د پاره ده. عبد رزقه الله تبارک وتعالى مالا وعلما، یو هغه سړی دی چې الله پاک هغه مال هم ورکړي وي او هغه علم هم ورکړي وي، فهو يتقي فيه ربه، نو دغه انسان په د خپل مال کې د الله نه یریږي، ويصل به رحمه، او د دغه مال په ذریعه باندې او د دغه علم په ذریعه باندې د خپل صله رحمی دا برقرار ساتي. ويعلم لله فيه حقا، او په دغه مال کې چې د الله رب ذوالجلال کم حق دی وای دا پیژني. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل فهذا بابذل المنازل، دا په بندگانو کې او په مخلوق کې د ټولو نه اعلی درجه والا انسان دی چې الله پاک د مال هم ورکړی دی او د علم هم ورکړی دی او د پاغي کې د درې خبرې پیژني، د الله نم پکې یریږي، صله رحمیم پکې پالي او د الله حق پکې پیژني. دویم نمبر عبد رزقه الله تبارک وتعالى علما ولم يرزقه مالا، یو هغه بنده دی چې الله پاک هغه علم خو ورکړی دی لیکن مال نه دی ورکړی، وهو صادق النیت، او د نیت خالص دی، رښتونی نیت والا دی. ويقول او دی داسې وای لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان، یره که ما د پاره مال وی ما به د پلان کې په شان عمل کړی وی، پلان کې له الله پاک مال ورکړی او د عمره وکړه، کمال الله پاک مال را کړی ما به د پلان کې په شان عمل کړی وی. نو نبی علیہ السلام فرمایل فهو علی نیته، دا انسان په خپل نیت باندې دی او دل په خپل نیت باندې الله پاک اجر ورکړي. او فاجره ما سواء، د دې دوانو دا اجر چې کوم دی دا برابر دی یو هغه انسان چې عملی تور دی حج لتلی دی، عملی تور د عمره کړی دا، عملی تور د په خپل مال کې د الله پاک حق ادا کړی دی، او یو هغه انسان چې الله پاک ول علم ورکړی دی مالی نه دی ورکړی لیکن تمنا یې د دې کوله کما ته مال میلاوي ما بم د پلان کې په شان عمل کړی وي. نو نبی علیہ السلام فرمایل د دې دوانو دا عمل دا برابر دی. اوس صرف د عمل خواهش او داغي امید دی د پوره عمل اجر الله پاک ورکړي. دغه وجه دا چې ویل کېږي نیت المؤمن خیر من عمله، د مؤمن سړی نیت داغه د عمل نه بهتر دی، ځکه نیت د زړه ارادې ته یو قصد ته وي، باغی کې ریا دکلاوه نشي راتلی، چاته ښودنه نشي راتلی، او چې کم عمل دی خامخا باغی کې سنه سره ریا راځي دغه عمل بربادی. دریم نمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وعبد رزقه الله تبارک وتعالى مالا ولم يرزقه علما، یو هغه بنده دی چې هغه الله پاک مال خو ورکړی دی لیکن علم الله پاک هغه نه دی ورکړی. نو فهو يخبط فی ماله، دی په خپل مال کې ډېر ګډوډوالی کوي، دې ته اډو ګوري نه چې په دې ځای کې لګول پکار دی او که نه دی، دلته لګول جایز دی او که نه دی، بس دا مال دې دړادړ لګوي، په معصیت کې لګوي، په هغه کارونو کې لګوي چې الله پاک په هغې باندې ناراضه کېږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فهو لا يتقي فيه ربه، دا انسان په خپل مال کې د الله نه یریږي، ولا يصل به رحمه، نه دی په مال سره خپل ولی پالي، او ولا يعلم لله فيه حقا، او نه په مال کې د الله پاک حق پیژني. فهذا باخبث المنازل، دا بندا د ټولو نه په کمه درجه باندې دی، د ټولو نه پریوتي درجه د دې بنده ده چې مال ورته میلاو دی او علم ورسره نشته، نه پاغي کې د الله نه یریږي، نه پکې صله رحمي پالي او نه پکې د الله پاک حق پیژني، نو دا د ټولو نه په پریوتي درجه کې چې کوم دی دا انسان دی. وعبد لم يرزقه مالا ولا علما، یو هغه بنده دی چې الله پاک نه هغه مال ورکړي او نه هغه علم ورکړي، لیکن وهو یقول دغه انسان داسې وایي
لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، کمال الله پاک مال لا کړی وي د دې بد انسان په شان عملونه ما کول، ما بم پې ډمې ګډولې، ما بم پې اجړاګان راوسته، ما بم پې قتل و غارت کو په خپل مال باندې. نو نبی علیہ السلام فرمایل فهو بنیته، دغه انسان هم په خپل نیت باندې دی. او فهو وزرهما سواء، د دې بنده او دغه مخ کې بنده چې هغه په غلطو کې لګاو او د غلطو د لګېدو تمنا او خواهش لري، نبی علیہ السلام فرمایل د دوانو وبال او د دوانو ګناه چې کوم دی دا وی برابر ده. نو زما عزتمندو د دې حدیث نه معلومه دا شوه که الله پاک چاله وس او طاقت د حج او د عمرې د ادا کولو نه یې ورکړی، لیکن دې خواهش او امید د دې لري که الله راله مال لا کړی وي، ما به د الله رب ذوالجلال د رضا دپاره حج او عمره ادا کړی وي، الله پاک دله په هغې باندې د هغې اجر ورکړي.